من تحت خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. داول عیسیٰ د سورہ ال عمران شروع په دې کې بیان د اثبات د توحید او په دې کې اول باب دا ولس آیاتونو په دې کې شپږ خبرې وي او بیا دا غینه سلورمه خبره وا تزهید من الدنیا د دنیا نه بے رغبتی چې دنیا یو فانی سیز دی دوکه ده نو په دې باندې اسلام لګوي او بیا د دنیا زلالت بیان ک پنځمه خبره وا تذلیل الدنیا په دې 14 آیات کې الله وی د خلکو ته محبت د خواهشات او خسته شوه دی نو خزه زامن خزانه سرزر سپینزر گاڑی موټره ساروی فصل دا وتا خسته شوی دی او دې دوک کړی دی حالان کې ذالکا متاع الحیات دنیا دا خاصه معمولی سکه د جن دنیا دا اصل انعامات خو آخرت کې دي خو دنیا پر سړی هغه ته نه ګوري. اوس د دې 15 آیات نا قل او نبئکم بخیر من ذالکم دا دغه مخکې مقابل ذکر کړي چې دنیا رکاوټ تی بدین کې نوراشا چې الله و عزت ته دغه مقابل کډیر خيسته سي زو خیمه دا سي چې هغه ډیر اعلی او غوړه دي او خوشخبری ورکي هغه چاته سوچ چې حسن المآب تلاش کوي د مخکې آیات کې اخره کې ویلو کنه والله عنده حسن المآب الله چې د هغه سره ډېر خسته زیاده ورتلو دی بیا هغه مآب خسته څنګه دی نو هغه د دې په آیات کې وایي د دې تکلو کا او په دې پسې تلاش شروع کنو خزه ته ورسه قل پیغمبر وایا او نبئکم ایز خبر نظر کوم تاسو ته بخیر من ذالکم پغورا د دغه سوزن تاسو ته د مخ تاسو د خزو زامنو خزانو سپینزرو سروزرو تذکره وره او د دنیا د آلاتو نوراشا پیغمبر دي ته وایا د دینه ز غوړه سیستا تاسو ته خیمه دغه پسې ملګه دا خارزي سيزونه دي او سه دوکه ده اصل چیز هغه څه دی هغه تاسو ته خیمه وللذین د پاره دا کسانو اتقوا چې تقوا کړی دا اتقوا پرهیزګاری کړی دا ځانه د ګنا نه بچ ساتلې دي اتقوا ځانه دا رغبت د دنیا نه بچ ساتلې دي دنیا او د دنیا په دې سيزونو ځل نه دی لګولې دا متقی دي نو د پاره دا کسانو اتقوا چې تقوا اختیار کړی دا عند ربهم پنځ د رب د دوی با جنتون و باغون بی تجری چروان بی من تحت الانهار لاند داغین نهرونا او خالدین فیها دوی با همیشهی بدی کی داغا حسن المعاب دیخوا خدا رچا دا پارا دی اتقو تقوی دا اللہ یری توی او بیا مفسرین داموی دا تقوی اعلی مرتبہ هغه د شرک نزان بچ کول دي چې وسړی د توحید پاقیدی او عمل درستی نو اول ځل به جنت ته ځي دا د هغې دپاره خوشخبري ده چې چا دنیا کې د شرک او ګناهونو نزان بچ کړي درېمه معنا اتقوا دام د چې چاره د مخکې اووه څیزونو نه ځان بچ که مطلب دې باندې زړه ونه لګو دغه ښځې په فتنه کې مبتلا نه شو کم چې ناجایز تعلقات دي نن سبا معاشره کې دي کنه الکان جنکو سره خبرې کوي غلط تعلقات لري تدې شذون نه ځان بچ کو زامنو مینه د الله د دین او د قران نه وانړو دارنګ خزانو مال دولت دې دوکه نه کو دغه سي گاډي موټرو او د دنیا د نور نمایشونو د ځان بچ کو نو عند ربهم جنات دوی د پاره د خپل رب په نسبانه جنتونه دي
خپل نفس خواهش به قابو ساتي دا به بے لګام نه پریږدي وګوره دا نفس په ښه کار کې آماده کا آماده دې نه کو دا بتا ګناه کې مبتلا کی او دا بتا جهنم ته ورسي ګوره د نفس د شیطان پلار چلاړ شي نو تا ته وقتی سرور لګ ډیر حاصل شي په ګناه کې خو ګناه ډیر بے لذت شي دی لیکن سره لذت خون نشتا وګوره کنا ګناه چوشي سړی بیا وروسته ډیر خفای چې دا مې سوکړه او بیا غم د متقی سړی نه خره چې دله ضمیر आवाज ورکی بعض خلک هغه خو ضمیر आवाज هم نه ورکی مطلب دا دی ګناه وکړو کو دا دی بد وکړل او یې بس مړه خمه وکړل نو ګناه د کې لذت خو نشته وقتی سرور کو تا حاصلم شي خروستو خفغان او ردی بوج ډیر غټ دی نو د وجه نه چا چې دغه ته پرهیزګاری وکړه او ردی دنیا شزون نه ځان بچ کړ نو الله وی دل بزو جنت ورکم او خيستا انعامات په ورکم او دغه رنګ چې د خپل زړه په دغه خواهشاتو باندې اخته نه کی بلکې د کفاف زندگی تیری کفاف زندگی دی ته وي میانه روي بچې سا الله راکړي څومره راکړي زما په شکر دی هغه ډېر لالچ ہوتا معنا کوي دې سړی جون په سکون کې وي کم سړی چې د ډېر تم لري نو اکثر د لالچ او حرس کې راشي نو چرایشي دا ډېر مهلک مرض روحاني دی لکه یو سړی دی هغه ته خوده د خپل مهنت مطابق سیلا ور کوي خوده ډېرو په تمه کې دی او هغه ته رسیدي نشي لازمی خبر دی به غلطه لار چاره اختیاري دی به غلا کوي دی به ډاکا کوي دی به ګناه کوي نو هغه به اخر الله دې رانی سی بیا باغې باندې نو چرته به هم د ډېرو کوشش نه کوي او د میاناروي جنوب تیرې د کفاف جنوب تیرې نو الله به دې سکون په ژوندۍ کې راولي ورته نبی عليه السلام په جون کې د اسلاف په جون کې تاسو ګوره ډېر مال دولت بو هغه به ټول د الله په لار کې قربان کې دنیا ته به نه قتل د نبی عليه السلام په مال غنیمت کې باقاعده 15 حصہ وا چې مال غنیمت به کافرو نه راغلو 15 غټه حصہ به پیغمبر لا ورکړی شو نو پیغمبر خمالدارو خدا فقر اختیاری اپناو کړو یعنی بذات خود فقر خوخ کړو چې صبر اتل ابد الله په لار کې ورکول نبی علیہ السلام دا طریقې کارو چرته د خپل ځان د پاره سره جمع کړي نه دي د نه دی ویلې چورګه ما سره دا مال دولت ارڅ ډیر شینا اکثر عائشہ صدیقہ رضی الله عنها وی زمونږ د کور چولبا مړه پراته وا سو روزي دا ولی خار سو خو پیغمبر چې بسنګ رالل دارک به تقسیم کړل د امت ته خولا چې د کفاف زندگی اپناو کې د دنیا شذونو طرف ته توجه مور کوي ورنه کدي سیلاب لو کړي رامنه ونه شي بیا ځکه نبی علیہ السلام د اختیاري فقر اپناو کړو دارنګ یو ځل د نبی علیہ السلام بیبیانو د نبی علیہ السلام نه مطالبه کړو تاسو له سورې احزاب کې راشي چې زمونږ د خرچه لګړې راکا هغه کله چې فراوانی را ل فتوحات رالل غنایم ډیر رالل نبی علیہ السلام چې کله دا وری دا د بیبیانو ته خطا سمنه دنیا مطالبه کوي راځي چې آزاد ایم کوم تاسو کو دنیا خوخی نو زه دنیا والے خو ما پرې دی نو بیا غي عقل کار شروع کوي نه زموږ دنیا نه د پکار د پیغمبر خپل کور کې دا ماحول ورکړو چې دنیا هرس مکوي دنیا لالچ مکوي د آخرت فکر وکي دا غا د کفاف زندگی دا دارنګ ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو په هغه دور کې داغه تنخواه د بیت المال نه مقرر شو نو چې مقرر شو د یورس کور تراغي او د بیت المال نه کور ته داغه حساب سره هغه وړو وغیرہ راتل د کور کې اورز ورته الوا پیش کړی شو ناغه تاسو کو چې دا الوا تاسو د کوم ځای نه پخه کړه
نو کور والا ورته وی دا چې کوم وړه موږ له بیت المال نه راځي نو ما هغې نه لږ لږ بچت کول نو نن مې تاله حلوا پخه کړه وی ښه لکه بیت المال نه چې کوم وړه راځي نو هغه مطلب به موږ ډېر دی دومره چې ته لږ لږ بچت کولی شي نو ویلې کس ورته وی چې بیت المال والا ته وایي چې موږ کره وړه کم رالیږي دومره دا زموږ نه اضافي کېږي ای به د خپل خواهش مطابق سیز هم نه خوړو لکه یو سړی وي څه ته زړه وشي که نه ماله نن دا پوخ کا نن مې د ګډ غوښې ته زړه شوی دی نن به زه مایې خورم ای د خپل خواهش مطابق دا خوراکونه ابه نه کول دا به اسراف ګڼلو نن الله دې معافي وکړي موږ څومره اسراف کوو څومره لګیاو د حد نه تېرېږو نو دا د کفاف د زندګۍ نه خلاف ته نو پیغمبر دې ته ووایه او نبئکم آیا زه تاسو له خبر نه در کومه په غوره د دې شیزونو نه د پاره دا کسانو چې پرهیزګاري وکړه ځان یې د دې دنیا د شیزونو نه بچ کړي زلی پې ونه لګو عند ربهم جنات دا رب په نزد د دوی به باغونه وي چې روان به لاندې د هغې نه نهرونه او دوی به همیشه په هغې کې اوسېږي هلته انعامات ښایسته دي نو د هغې لږ صبر وکړه وازواج مطهرتون او بیبیانې به یې پاکې ښایسته بیبیانې به یې هلته حورې به یي الله به د جنتیانو دپاره دا تیارې کړي دلته به د مشقت تېرې کړي تکلیف هلته به الله فراواني ورکوي ورضوان من الله او رضامندتیا د الله د طرف نه به دا صفت د خواصو دی او په جنت کې غټ نعمت وي دا دی چې د الله هغه دوستی او رضا تا ته ملو شي چې رب تا نه راضي وي نو هر څه ستا دي چې ته څه غواړې به تا ته ملاویږي او والله بصیر الله لیدونکی دی بالعباد په خپلو بندګانو باندې لیدونکی دی الله هر څه ویني ګوري او هغه خپل بندګان ویني کوم چې دیندار دي قرآن والا دي د الله دین سره تعلق دی الله وایي زه خو تعین مه کنه ستا نیت نه م خبر یم نو ښه عمل کوه بد نه ځان وساته دنیا طرف ته رغبت ډېر مه کوه الذین او هغه کسان یقولون چې هغوی وایي ربنا اے زموږ ربا اننا آمنا بېشکه موږ ایمان راوړی دی فاغفر لنا ذنوبنا پس بخنه وکړې موږ ته زموږ د جرمونو وقنا عذاب النار او بچ کې موږ د عذاب د اور نه الذین کې بیا هغه متقیان مراد دي خدا بدل دا اتقون دی دا هغه خلک دي چې پهله فرصت کې به جنت ته داخليږي د توحید او د عمل په وجه باندې نو دی به دعا کوي او د ایمان به الله ته وسیله کوي او دارنګ د الله په اسماء او صفات به وسیله غواړي سب وی دعا کې ربنا اے زموږ ربا الذين خلق یقولون چې دا وی ربنا اننا آمنا بشک موږ ایمان راوړی دی مطلب د ایمان موږ الله تا ته وسیله کو زموږ په دنیا کې الله ستا په توحید باندې کلک ایمان مونږ ته حاجت روا ګڼلې تم مشکل کشا ګڼلې فاغفر لنا ذنوبنا الله مونږ ته اوس دا جرمونو بخنه مونږ ته وکړي او وقنا عذاب النار د دې عذاب د اور نه مونږ بچ کړي دا دعا به دې کوي نو دی به بچ شي په دې باندې وي دا څوک دي اوس د دې صفات وره صفات خمسه د عباد خاصو دلته ذکر کوي خاص بندگانو 15 خاص صفات چې هغه دي کې موجود وو چې دا صفات پچا کرال الودا با اول ځل جنت ته ځي الصابرین دوی صبر کوونکي خلق دي والصادقین او دی رښتینی خلق دي والقانتین او تابعداري کوونکي دي والمنفقین او خرج کوونکي دي د الله په لار کې والمستغفرین او دوی بخنه غوښتونکي دي بالاسحار د پیشمنی په وخت کې سحری په وخت کې الله نه بخنه غواړي د دې خاص بندګانو اول صفت یو خو الصابرین دا متقیان صابر خلقی خام ذکر توحید مسئلې سره چې څوک وابسته‌ای او د دنیا نه بے رغبت ای داغه پلار کې ډېر مشکلات راځي د توحید مسله بیانول دا دومره آسان کار نه دی په دې باندې ډېر خلک بستا مخالف کیږي خپل پردي دشمنان به ډېر زیاتی ولی ته د شرک رد کې او د الله طرف ته بلنه کې ډېر خلک په شرک مبتلا دي
تاسو ګورئ زیارتونه آباد دي نن او جمعتونه خالی دي. زیارتونو کې لګیا دي خلک قبرونو ته سجدې کوي. قبر والا چې وفات ته هغه نه غواړي شابه موږ له اولاد راکړه او برکات راکړه. سوچه شرک کوي. خلک د پیرانو په خپو کې پراته دي او هغه پیر چې په شر برابر نه دی موس قدرې نه ورزي او دی بزان له پیر صاحب جوړ کړي دا خو زموږ پیر صاحب دی او نعوذ بالله هغه ته به سجدې کوي او هغه نه مددونه غواړي. نو ته چې کله په دې باندې رد کې ته وایې چې د یو الله عبادت وکړې دا خو شرک دی نو ګور یاد ساته خلک به داسې نه پرېږدي چې تا ته به هار واچي ستا به ډېر مخالفین پیدا کېږي. نو په دغې موقع باندې الصابرین ته به دا صفت ځان کې راولې چې ته به صبر کې او صبر ویل کېږي کلکوالي ته استقامت ته ویل کېږي. نو دا موحدین داسې خلک دي چې دوی کلک دي په توحید باندې که خلک د دې سره څومره اختلاف کوي خو دوی خوځي نه. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي وی آخر زمانه کې به په دې دین او توحید باندې کلکېدل دومره مشکل شي دومره ګران بشي لکه پلاس کې چې سکروټې چا راغستی لکه لاس کې سکروټې بلې راغستل څومره ګران کار دی ته نیوي شي دقه سره توحید دا مسله او دین سره کلکېدل قرآن سره دا به مشکل شي. نن هغه دور دی. نو دې ټایم کې چې څوک ودرېدل دل به الله ډېر بهترین اجرونه ورکوي. قوي صبر ولې کوئ نو دویم صفت کې جواب هم دی. دا ځکه صبر کوئ چې والصادقین دا رښتیني خلک دي دا رښتیا خبره کوي دا حق خبره کوي نو ځکه دوی کلک دي. دا نه چې خبره بې دلیله ده خبره باطله ده خبره کمزورې ده نو به یریږي. نه دوی حق وینا کوي ځکه کلک ولاړ دي دا فولاد غوندې او خوا کېږي نه دا رښتیني خلک دي. دی په عقیده کې هم رښتیني دي په عمل کې هم رښتیني دي معاشره هم درسته ده. د منافقت نه پاک خلک دي. منافقان نه دي چې رجی د دنیا مفاد ویني هلته منډه کي او چې کله بیا دین کې فائدې دی خورا منډه کی نه. حق او سچ ولاړ دي عقیده معاشره ارسه پاک دي او سچ دي ښا او د سیاسيانو غو د دروغ هم نه وي ښا. دا استادو قتل پدیس جلسو کې الله دې معافي کې دومره دروغ د خلکو وي زبا داو کما مون خوبونه لیدلې دي او فلان کیم لیدلې دي او آسه بس لګیو دوزه شته او زادي چې سیاست ختم شو هغه ارسه دفن شو بس دروغ عمل نامې کې خولي کلی شو غټ د ګناه کبیره مرتکب شو او چا سیاسيانو یې زبا داو کوم او زبا دل داو کوم او چې ممبران شو د خیر او بهم نوینه دا بس هغه سو ورځې گیمي کنه دا کسانی ګرځي کړ کی بابا څنګه دی بابا وسو کلونه شوی وفات شوی وي خو دې برازي چتا تا نه به بابا ته پوس کوي. دا خلک دي دروغجن نو حق پرست رښتینی خلک دي هغه دروغ خبره نه کوي. دیندار قرآن والا سوچه صفا خبره کوي ځکه دوی صابرین دي. خام او دوی ذکر رښتینی خبره کوي چې والقانتین دوی تابعداري کوونکي د الله او د رسول د الله او د رسول پرشتي او تابعدار دي نو ځکه سچ صفا خبره کوي او یریږي د چانه نه. والقانتین دوی د الله او د رسول په خبره پس روان دي داغه تابعداري کوونکي دي. ګوره مجاهده څه ته وایي وی د دې دریو صفاتونو مجاهده جوړیږي. خلک وایي کنه مجاهده او کوشش وکړه محنت کا ځان کلک کا نو مجاهده د دریو صفاتونو جوړیږي. یو صبر دویم نمبر دق صدق او دریم نمبر دا قنوت دا قانتین. دا درې صفاتونه چې کله یو ځای شي کله یو سړی کې صبر کلکواله کله یو سړی رښتینی وي او کله یو سړی تابعدار د الله او د رسولي نو دې مجاهده کوي. دغه د مجاهدې صفت شته دې د الله د دین د پرار قربانې د تیاری دي ځان کې مجاهده پیدا کوي ښا په دې صفات سره. او جهاد هم د دینه خلاصه ده ښا جهاد کې مجاهد میدان نه پریدي کلکی صابری او دغه شان سچ باندې کلک ولاړی
او تابعداریم د الله او د رسولو د امیر کوي نو کافر سره لړاوي دا جهاد خلاصم نه خام نو ار کله چې توس مجاهده کې جهاد کې دا بغیر د انفاق نه نکیږي نو سوی بل صفت د متقی والمنفقین او دوی خرج کوونکي دی مال د الله په لار کې دا خرج کوونکي دي د الله په دین مالم لګي صرف جان نه کړي مجاهده صرف د جان نه کوي مجاهده د مالم کوي خپل مالم د الله په دین باندې ور کوي او خرج کوي دا وایي قانت بالنفس او قانت بالمال ځانم کړي او مالم لګي او دا نور نه لا نور دی اوس ګوره دنیا کې الله تعالی صلاحیت صحت در کړي دی الله تعالی مال در کړي دی نو دقه سے استعمال کا او دقه سے خرچه کا دا اوس دا کلک خلقو صفات دي خو چې چا کې دا سلور صفات پیدا شو صابرین صادقین قانتین منفقین نو بعض اوقات سړی ځان ته ګوري چې مړه څه خړې لوی سړی ما زه صابر مېما زه صادق مېما قانت مېما او منفق مېما نو مړه بس لګ لګ اوچت غرور کې راشي کنه سړی بعض اوقات شیطان دوکه کې مړه ته خړې لوی سړی تو ډېر لوی متقی هغه دوه رکعات نفل یو سړی کړي نو بیا بر اسمان ته کتل چې کله به وਹੀ راځي کنه لکه بیا سړی کې یو غرور غونته پیدا شي دی عمل سره او د صفات سره نور پسې صفت وای غرور بستا څخه ختمي والمستغفرین بالاسحار شپه کې را پاسا او د الله نه ګور ډېر بخنه غواړه عمل خو دې کو خو د الله قبل ولم غواړي دانه چې تا کې صفات شتا او ته غرور تکبر شروع کی چالک یم خو بزیما نا موږ ډیر عاجز یو عاجزی وکې او عاجزی کله راځي والمستغفرین کله چې د الله نه بخنه غواړي او د خپل ګناهونو اعتراف کې چې الله زړه ګناګار خطاکار څنګه چې تا ماته کوم ډیوټي حواله کړې د ستا څنګه احکامات دي څنګه د رسول طریقه نه څنګه د قران دا خدمت ته الله غرنګ بزنه کو مان بډېره کوتاهی کیږي نو دغه شان را پاسا اسحار پټیم کې سحری پټیم کې د پښمنی پټیم کې او دعا د الله نه کوه بخنه غواړه نو ول مستغفرین دوی بخنه غستون کیم دي بالاسحار او وقت د پښمنی کې اسحار سحر ته نه وای خام چای کې نور خوږي سار خو موږ هغه ته وایو کنه اسحار نلته مراد سحری د پښمنی وخت مراد دی حدیث کې راځي وي الله د خپل شان مطابق دی اخیری اسمان ته راغلی دغه پښمنی وخت کې د شپې په دې اخیری پهر کې او دا आवाज لګئی هل من مستغفرن هل من مسترزقن تاسو کې څوک بخنه غستون کې شتا چې د خپل ګناهونو بخنه مانو غواړي پتا سو کې څوک داسې کس شتا چې هغه مانا سو غواړي رزق روزي او زول ورک څوک شته کی اوس دغه ټیم څوک را پاسې دي او الله ته وی چې الله څوک ډېر ګناګار زما ګناه معاف کړي دغه ټیم څوک را پاسې دي الله زما د معاش د رزق مسله ده ترا حل کا چې کوم سوال دې مو کو په صدق دل 2 رکعات نفل 3 رکعات نفل او که څومره چې دی وسی او الله نو غواړه کستر ګنوخ کې رښتې شرو باسا لکه دغه وخت کې ټول خلک ودی ته والله برای راس ستا کلام الله سره جاری دی چې څو غواړي د رب کائنات نو غواړه نو دا متقیانو خلکو صفت ته چې دوی دغه پښمنی په ټیم کې راپاسي او دوی د الله نه بخنه غواړي او الله ته دا صفت ډېر خوښ دی یو بنده چې کله الله ته توبه وباسي او الله ته د خپل ګناهونه یاد کی او دی اظهار د عاجزۍ وکي توبه استغفار وکړه الله ته ډېر خوښ دی حدیث کې راځي د مثال دا څوک چې توبه استغفار کړي د مثال دا سړی دی یو کس دی او هغه یو سورلی روانه کړی دا په دش بیابان ځنګل کې هغه سورلی باندې د ټول د خرج خوراک سامان ځان سره خیره توخه خیره په دې سفر کوي په ځنګل کې دش بیابان ځنګل دی په دې کې سوق بعد د ستړي شي د دې سفر نه نو دې دمه د پاره یو ځای کې ودرېږي ځنګل کې او خپل سورلی وتړي
او لاندې کینی سترګې ورشي. نو چې کله سترګې ورشي دی خوب کې شي، لږ ساعت بعد د سترګې وغړېږي راپاسي چې وګوري سورلي نشته، او په سورلي خو هغه سامان ټول د ده را سفر و ام نشته. د ډېر حیران شي چې زه به مخکې سفر څنګه کومه، او دا خو دش بیابان ځنګل دی، خرچ خوراک هم را سره نشته، هواسې نه د ځنګل څوک درنده راشي او مه ونه خوري، نو د مرګ یره ورسره پیدا شي. نو د ډېر غم او فکر کی په دې دوران کې د بیا سترګې الله ورولي، نو چې ورولي د سترګې دی بیا وده شي. دا ډېر غم نه هم سړي له خوب ورځي، دا چې ډېر غم او مصیبت راشي سړی دا سره بېهوشۍ په حالت کې. نو څه وخت بعد چې سترګې وغړېږي یا سورلي م ولاړي د پاسه بیا سامان هم پروت وي، نو دی ډېر خوشحاله شي، داسې لکه نوې ساعت چې پکې چا چولي، او دی د ډېر خوشحالۍ نه وایي خولۍ خطا شي، وی ای الله ته زما بنده او زه ستا رب یم. خلکو داسې ویل پکار وي الله ته زما رب او زه ستا بنده یم. د ډېر خوشحالۍ نه دی څه وایي ای الله ته زما بنده او زه ستا رب یم. الله وایي ګوره دا بنده په دې سورلی او په دې سامان ملاوېدو څومره خوشحاله شو چې خوله یې خطا شوه، د دې نه زیات زه د خپل یو بنده په توبې او په استغفار خوشحالېږم چې ما ته وایي الله ګناه مې کړی ده ما معاف کړه. الله دومره غفور رحیم ذات دی. نو متقي ګناه به تکیږي خو دی به څه کوي استغفار توبه به زر وباسي. نو والمستغفرین او دوی بخښنه هم غوښتونکي دي بالاسحار په وخت د پیشمني کې. نو الله داسې خلک دا د الله خاص بندګان دي چې د 5 صفات پکې وي. دې 17 آیاتو پورې دا اولی سي اول باب اختتام ته ورسېدو. واخر دعوانا اللهم صل علی محمد وعلى آل كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله ستا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي. الله سونه ملګری دي درس راغلي ټول لره دې بدلې سمره ورکړي، بیماران الله صحت ورکړي، الله رچا څه حاجات دي الله ته پوره کړي. الله هر قسم آفات او مصیبونه موږ ټول محفوظ وساتي، خصوصي رحم او کرم په موږ باندې وکړي. الله د چا څه مشکلات پریشانی وي او حل کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى